بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک دی مسلم ساينټسټس اند देयर کنټریبیوشنز. کنټریبیوشن څه ته وایي؟ کنټریبیوشن دې ته وایي چې کله تاسو پروګرام لزی، لیټس فار ایگزامپل تاسو یو 10 کسان او پروګرام لزی او په پروګرام باندې 10,000 روپۍ خرچه راځي. تاسو داسې وکړئ چې یاره یو کس خو که دا 10,000 روپۍ پې کوي، دا 10,000 روپۍ ورکوي، خو دا خو په ده باندې ډېر زیات بوج راځي. نو داسې چل به وکړو چې یاره کنټریبیوشن به وکړو، یو به هم 1,000 روپۍ راواخلي، بل به هم راواخلي، بل به هم راواخلي، بل به هم راواخلي، نو په دې وجه باندې به 10,000 روپۍ پوره شي او ښه ښکلی پروګرام به وشي. نو تاسو څه چل وکړو؟ پروګرام هم په کنټریبیوشن باندې وکړو، هر چا پکې خپله خپله حصه واچوله. ټیک ده؟ دغه شانتي دا ساینس چې کوم دی دا هم د چا د پلار نه دی. دې کې هم یو ساینټسټ کار کړی دی، بل پکې کړی دی، بل پکې کړی دی، بل پکې کړی دی، نو په دې کې د هر چا څه نه څه کنټریبیوشن دی. صحیح ده؟ دغه شانتي زموږ سره چې کوم دی نو مسلم ساينټسټس چې کوم مسلمانان ساینسدانان، نو د هغوی هم په ساینس کې چې کوم دی نو کنټریبیوشن وپاولی کی، بلکې په سټارټ کې خو د مسلمانانو انسانانو د مسلمانان ساینسدانانو ډېر زیات کنټریبیوشن په ساینس کې او ډېر مخکې په ترقۍ باندې روان، خو دوی چې کوم دی وروسته بیا رباب منګي ته لاس واچول او مطلب هغه ساینس وغیره داسې پرېښودل کار، نو په دې وجه باندې نن سبا موږ مسلمانان وروسته یو. حالانکې مخکې چې کوم ساینس شروعات و نو په هغې کې مسلمانان ډېر زیات مخکې وو، خو هغوی بیا خپل کار پرېښوده. په دې وجه باندې اوس نن سبا موږ چې کوم دی نو په کتابونو کې مینډل او ډاروین او لامارک او دا کیسې قطارې وایو که نه، نو دا دغه وجه ده. نو زموږ سره چې کوم مسلم ساینسدانان دي د هغوی پکې څه کنټریبیوشن و، کم کار یې پکې کړی. نو مسلم ساینټسټ contributed a lot of knowledge to science of biology and medicines. مسلمانان ساینسدانانو دا چې کوم د ساینس دی که نه، مطلب زموږ سره بایولوژي هم یو قسم ساینس دی. نو په بایولوژي کې او چې کوم میډیسنز دي دا دوايانې موانې وغیره، نو په دې کې مسلمانان ساینسدانانو ډېر زیات ښکلی کار کړی او ډېر زیات کار یې پکې کړی په دې نالج کې، په دې علم کې د کله نه د کله پورې د 8th century نه واخله د 15th century پورې، د 8مې صدۍ نه واخله د 15مې صدۍ پورې چې کوم دی مسلمانانو ډېر زیات کار کړی و په دې کې. Some of the famous Muslim scientists are څه مشهور مسلمانان ساینسدانان چې کوم دی نو هغه زموږ سره ډسکس شوي دي، څه دې کې دي او څه چې کوم دی نو بل بورډ کې بیا ډسکس کوو. ټیک ده؟ نو زموږ سره چې کوم دی جابر بن حیان. جابر بن حیان چې کوم دی دا بارن ان ایران، دا په ایران کې پیدا شو. پریکټسډ میډیسنز ان عراق، د چې کوم دی نو په میډیسنز باندې کار کولو، د هغې پریکټس یې کولو په عراق کې. د انټروډیوسډ ایکسپریمنټل کیمستري او د چې کوم دی نو ایکسپریمنټل کیمستري انټروډیوس کړله. د چې کوم دی په کیمستري کې ایکسپریمنټس وکړل، نو هغه ایکسپریمنټس او هغه تجربې څه وې؟ هغه چې کوم دی یو دا دی چې مطلب د ډسټیلیشن په باره کې خبرې کړې. اوس ډسټیلیشن څه ته وایي؟ سیپریشن آن د بیسس اف بوایلینګ پوینټ ته وایي. لکه لیټس فار ایگزامپل ستاسو سره چې کوم دی یو میکسچر دی، مثال کے طور پر اوبه دي او پیټرول دي، صحیح ده، یو میکسچر دی ستاسو سره، نو تاسو داسې چل وکړئ چې یاره هغې له لږ شانتي هیټ ورله ورکړئ. هسې یو مثال در کوم، نور چې کوم دی نو ډېر زیات مثالونه دې شته، خو که فرض که مطلب پیټرول خو هسې هم باسي، نو چې لږ شانتي ګرم شي نو بس پیټرول به چې کوم دی نو د هغې نه باسي او اوبه به پاتې شي. نو مطلب زموږ سره د بوایلینګ پوینټ په بیس باندې چې کوم دی نو موږ څه چل وکړو؟ سیپریشن وکړو. یا که فرض که مطلب موږ مالګې چې کوم دی په اوبو کې واچوو او په هغې پسې موږ اور بیا بل کړو که نه، نو مطلب هغه اوبه به ترې چې کوم دی نو بوایلینګ به کېږي هغه اوبه به ترې والوځي او مالګې به لاندې بیا پاتې شي. ټیک ده؟ نو دغه شان دې ته څه وایي؟ دې ته ډسټیلیشن وایي. نو په دې باندې چې کوم دی جابر بن حیان کار کړی او د دې په باره کې آیډیا ورکړې وه. بل دی زموږ سره کرسټلایزیشن. کرسټل څه ته وایي؟ داسې کرسټلز شانتي داسې دا ګنما شان سټرکچرز چې کوم یې هغې ته موږ څه وایو؟ کرسټلز ورته وایو. نو ده په کرسټلایزیشن باندې کار کړی او داسې کرسټلز. صحیح ده؟ نو دا چې کله ته سوپر سیچوریټډ سولوشن جوړ کړې، سوپر سیچوریټډ سولوشن دې ته وایي چې مطلب ته پکې سلوټ مقدار انتهایي زیات سیوا کړې، سم یې ټینګ کړې، او د هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا څه چل وکړې؟ د هغې بوایلینګ وغیره وکړې او د هغې بیا سډن کولینګ وکړې، एकदम یې یخ کړې، نو په هغې کې بیا زموږ سره چې کوم دی نو څه راځي؟ کرسټلز په هغې کې بیا جوړېږي. ټیک ده؟ بل دی زموږ سره سبلیمیشن. سبلیمیشن دې ته وایي چې کله یو څیز د سالډ فارم نه ډایرکټ ګیس فارم ته چینج شي، لکه مطلب زموږ سره لیکوډ فارم ته را نه شي بلکې ډایرکټ چې کوم دی نو ګیس فارم ته لاړ شي، نو دې ته موږ څه وایو؟ سبلیمیشن. لکه تاسو د سالډ آیس نه دی دا واوره چې کوم تاسو د فریج نه راواخلئ یا په بازار کې چې کومه واوره خرڅېږي، نو د دې مثال تاسو ورکولی شئ چې لکه مطلب دا واوره چې کوم ده دا خو ویلې کېږي هم، لیکوډ ته هم راځي، خو ګورئ څه چې کوم دی نو واوره ډایرکټ ګیسز فارم ته هم ځي، نو د سالډ نه ډایرکټ څه ته ځي؟ ګیس ته ځي. دې پروسس ته موږ څه وایو؟ سبلیمیشن ورته وایو. نو جابر بن حیان د دې په باره کې ذکر کړی. بل د چې کوم دی نو د فلټریشن او داسې نور څیزونو په باره کې هم ذکر کړی. اوس فلټریشن څه ته وایي؟ نو چې کله ستاسو سره په لیکوډ نه دي اوبه هم په هغې کې کله امپیورټیز وي، مطلب
غیر ضروري څیزونه وي پکې نو ته چې کله هغه لیکوډ بیا د فلټر پیپر نه دی داسې یو چاڼ نه دی یو فلټر پیپر نه چاڼ کې نو مطلب هغې کې بس تا سره چې کوم د امپیورټیز په فلټر پیپر باندې د پاسه پاتې شي او هغه لیکوډ څیزونه بس تا سره لاندې لاړ شي ټیک ده نو مطلب دا زموږ سره څه شو فلټریشن شو د فلټریشن په باره کې چې کوم دی نو جابر بن حیان هم کار کړی و د چې کوم دی نو کتابونه لیکلي وو دغه کتابونو کې یو کتاب نوم کتاب النباتات او د بل نوم الحیوان نو زموږ سره چې کوم دی نباتات او دا بوټو ته وایي نو دا د پلانټس په باره کې وو او چې کوم زموږ سره الحیوان دی نو حیوان ځناور ته وایي نو دا د انیملز په باره کې وو مطلب و د پلانټس څنګه چې کوم دی نو خوراک تیاروي په کوم ځای کې اوسېږي څنګه ولاړ وي څه کوي او څه نه کوي او دغه شانتې زموږ سره چې کوم دی نو انیملز هم څه خوري څه نه خوري په کوم ځای کې وي په کوم ځای کې نه وي څه کوي څه نه کوي نو مطلب د دې څیزونو په باره کې چې کوم دی نو دا کتابونه لیکلي ټیک ده He was also astronomer, pharmacist, engineer, etc. مطلب د دې نه علاوه استرانومر هم استرانومي علم فلکیات ته وایي کنه مطلب د اسمان باره کې چې کوم علم دی نو هغه ته وایي او استرانومر بیا په دې کې چې کوم ماهر وي نو هغه د استرانومر وایي مطلب ماهر فلکیات صحیح ده نو د په دې کې ماهر او د دې نه علاوه د فارماسیست هم د دوايانو په باره کې چې کوم دی نو د ماهر و او د دې نه علاوه د انجینیر هم او د شانتي نور هم په دې کې ډېر زیات کوالټیز موجود ټیک ده دویم نمبر دی زموږ سره عبدالمالک اسماعی عبدالمالک اسماعی چې کوم دی نو بارن ان بصره دا په بصره یعنی په عراق کې پیدا شوی و سپیشلیسټ ان انیمل ساینسز او دا په انیمل ساینسز کې چې کوم دی نو ماهر مطلب د انیملز په سټډي کې د انیمل په باره کې چې کوم دی نو دی ماهر د کتابونه لیکلي وو دا هغه کتابونه یو الخیل بل چې کوم دی نو الابل الشاع الوحوش او خلق الانسان ټیک شو نو دا چې کوم دی نو دا کتابونه لیکلي وو الخیل دا د هارسز په باره کې وو د اسونو په باره کې چې اس چې کوم دی نو مطلب د شیپ څنګه دی شکل یې څنګه دی د سکیلیټن د ننه پکې دا وډوکي دا ډانچې څنګه دا وغیره وغیره د دې په باره کې چې کوم دی بل الابل چې کوم دی دا د کیمرز په باره کې وو د اوښانو په باره کې وو اوښ چې کوم دی نو مطلب سپیشلی د چې کوم ډیزرټ لایف دی کنه په صحرا کې اوښ ته د صحرا جهاز هم وایي کنه د صحرا جهاز ورته وایي نو مطلب دا چې کوم دی نو په صحرا کې څنګه ګرځي او د دې د اوبو سیستم څنګه وي د خوراک سیستم یې څنګه وي نو مطلب د ډیزرټ لایف په باره کې چې کوم دی نو دا پکې ذکر کړی وو او داسې پکې نور هم ذکر کړی وو د اوښانو په باره کې بل زموږ سره الشا دا د شیپس په باره کې وو د ګډو مړو په باره کې وو نو ګډو په باره کې چې مطلب دوی خوري سکي څنګه اوسېږي څه طریقه کې او اسپیشلی د دې چې کوم د ګډو نه دا کوم وړۍ حاصلېږي نو د دې په باره کې هغه کله دا کوم چې د پاسه وړۍ ولاړې وي کنه دا ویښته نو دا چې کله ته کټ کې او د دې نه مطلب مختلف قسم څیزونه جوړېږي بیا په بلستانو کې کمبلو ممبلو کې یا نور څیزونه کې چې کوم دی نو دا استعمالېږي نو دې په باره کې ذکر کړی بل زموږ سره الوحوش نو دا د وحشي ارګانیزمز په باره کې چې کوم زموږ سره انیملز دي لکه وایلډ انیملز کوم چې زموږ سره ځنګلي انیملز دي یو خو ډومېسټیکیټډ انیملز یو کوم چې موږ په کورونو کې ساتو او یو وایلډ انیملز یو چې کوم موږ په کورونو کې نه ساتو خو بهر چې کوم دی اوسېږي نو هغې ته موږ بیا وایلډ انیملز وایو نو د دې د هیبیټیټس په باره کې چې مطلب دا کوم ځای کې اوسېږي په کوم ځای کې نه اوسېږي څه خوري څه نه خوري څه څکي څه نه څکي د دوی چې کوم دی نو نور دغې څنګه دی لایف سټایل د دوی څنګه دی که نه زندګي څنګه تېروي نو د دې په باره کې وو بل خلق الانسان چې کوم دی دا خو د نوم نه ظاهره ده چې مطلب د انسان پیدا کېدل او د هغه چې کوم هیومن فزیالوجي ده مطلب د هیومن چې کوم ډیفرنٹ پارټس دي نو هغه کم فنکشنز کوي لکه مطلب لاس شو د دې اناټمي څنګه دا کار څنګه کوي او دا چې کوم دی مطلب زموږ سره بیا فنکشن یې څنګه دی فزیالوجي څنګه د کار څنګه کوي جوړ شوی څنګه دی او کار څنګه کوي ټیک شو د دې نه علاوه چې کوم دی مطلب سټامک واخله معده چې کوم دی مطلب معده څه کار کوي زړه څه کار کوي لنګز څه کار کوي کنه انټسټاین څه کار کوي مطلب مختلفې حصې او د هغې مختلف کارونه د دې په باره کې او د هیومن فزیالوجي په باره کې خلق الانسان ټیک ده بل چې کوم زموږ سره ساینټیسټ دی نو هغه دی بو علي سینا چې کوم دی نو دا بارن نیر بخارا دا د بخارا سره نږدې پیدا شوی و بخارا چې کوم دی دا یو سیټي ده یو ښار دی په ازبکستان کې ټیک شو نو دا دغلته نږدې پیدا شوی و موسټ ویلیبل کنټریبیوشن ان د فیلډ اف میډیسنز د دې چې کوم دی نو د میډیسنز په فیلډ کې ډېر زیات کنټریبیوشن او ډېر ویلیبل کنټریبیوشن او ډېر د کار والا کنټریبیوشن یې پکې مطلب ډېر کار یې پکې کړی و صحیح ده په میډیسنز کې دوایانو کې او نون ان دی ویسټ از ایویسینا او په مغربي ممالکو کې به چې کوم دی نو بو علي سینا ته څه نوم وایي ایویسینا به یې ورته وایي په ایویسینا باندې مشهور و ټیک ده په مغربي ممالکو کې او دا ایکسپرټ و مطلب ماهر و په میتس کې په اسټرانومي کې او په پیلنټالوجي کې میتس خو تاسو پېژنئ ریاضي چې کوم دی اسټرانومي تاسو ته ما ووایي چې مطلب کوم زموږ سره علم فلکیات دی که نه د اسمان او د دې ستورو سپوږمۍ نور وغیره د دې په باره کې چې کوم علم دی هغې ته وایي پیلنټالوجي چې کوم دی کوم څیزونه زموږ سره پخوا څه شوي دي
ختم شوي دي او هغه د ځمکې لاندې چې کوم دی مدفن شوي دي کوم چې فاسلز ورته موږ وایو نو د فاسلز په باره کې چې کوم سټډي ده نو په هغې کې هم د ایکسپرټ او ماهر پکې ټیک ده د چې کوم دی د سټرکچر فنکشن اینډ ډیزیزز اف د آی باندې هم کار کړی او د سترګې په سټرکچر باندې هم کار کړی چې سترګې څنګه ده د سترګې په فنکشن باندې په کار باندې کار کړی چې سترګې کار څنګه کوي او د سترګې په ډیزیزز باندې هم کار کړی چې په سترګې کې کم بیماریانې لګي ټیک شو نو په دې باندې کار کړی د یو کتاب لیکلی چې هغه نوم یې القانون فی الطب القانون فی الطب چې کوم دی دا د میډیسنز په باره کې او د دوايانو په باره کې و ټیک ده بل زموږ سره دی ابو عثمان عمر الجاحظ صحیح شو دا یو بل ساینټسټ دی نو باردین بصره دا هم په بصره عراق کې پیدا شوی او ویل نون زوالوجیسټ هغې ته وایي چې د زوالوجي کړی وي زوالوجي څه ته وایي چې دا د انیملز په باره کې چې کوم دی نو ماهر وي نو دا یو ویل نون زوالوجیسټ و ډېر مشهور زوالوجیسټ و په انیملز په باره کې ډېر زیات پوهېدو دا یو کتاب لیکلو چې د هغې نوم الحیوان مطلب دا هم په ځناورو باندې اوسئ ده که نه ځکه چې دی زوالوجیسټ نو دا چې کوم دی نو په دې کې د سیزنل مایګریشن اف فش اینډ رایور په دې فش خو په رایورس کې اوسېږي که نه نو په رایورس کې چې کوم دی مطلب زموږ سره چې کوم رایورس دي که نه کوم سیندونه میندونه دي وغیره نو په دې کې خو زموږ سره فش اوسېږي خو د دې سیزنل مایګریشن مطلب په ګرمۍ کې دا یو ځای ته ځي او په یخنۍ کې بیا هغه ځای پرېږدي او بل ځای ته ځي نو مطلب د دې سیزنل مایګریشن په یو سیزن کې یو خوا ځي او په بل سیزن کې بل خوا نو د سیزنل مایګریشن اف فش په باره کې هم د ذکر په دې کتاب کې کړی د دې نه علاوه لایف سیسټم اف ان اینټ میګي نه دی د هغه چې کوم لایف سیسټم دی نو په هغې باندې هم کار کړی نو د میګي څه لایف سیسټم دی مطلب د هغه چې کوم سوشل ارګنایزیشن دی دا په یو سوسایټي کې اوسېږي او مطلب د هر چا پکې خپل کار وي لکه سوشل ارګنایزیشن که نه خلکو ته وایي مړه وایي لږ سوشل شه مطلب خپل کار وپېژنه خپل خوی وپېژنه خپل کار ساته که نه نو مطلب لږ سړیتوب په ځان کې پیدا کړه نو دې ته سوشل ارګنایزیشن دغه شان دي میګي چې کوم دی د هغوی هم یو سوشل ارګنایزیشن دی هغوی هم چې کوم دی نو هر سړی خپل کار پېژني په دې کې زموږ سره چې کوم دی په غټه سطح باندې درې قبیلې وي یو چې کوم دی یوه پکې کوین وي دا ښځه وي فیمیل وي خو دا زموږ سره یوه وي غټه وي او دا چې کوم دی صرف بس انډې راوړي مطلب بچو د راوړلو د کار کوي ټیک شو نو کوین وي پکې بل پکې زموږ سره ورکرز وي دا هم فیمیلز وي دا هم ښځې وي خو د دې کار دی زموږ سره بس کارونه کول مختلف کارونه کول او میلز چې کوم دي میلز نو دا میلز د نوم نه ظاهره ده دې ته ډرونز هم وایي خو چونکې دا کوین هم فیمیل ده او دا ورکرز هم فیمیلز دي نو دا ډرونز میلز دي نو په دې وجه باندې ډرونز یا میلز چې کوم دی بس یو شی دی نو دا چې کوم دی نو څه کار کوي دا چې لکه دا فیمیل چې کوم ده که نه دا چې کله انډې راوړي او مطلب د بچو په راوړلو کې کردار ادا کوي نو د دې سره خو څوک میلاوېدل پکار دي که نه مطلب میل ورسره میلاوېدل پکار دي نو هغه میلز دا دي هغه ډرونز چې کوم دی هغه د دې فیمیل سره میلاوېږي د بچو په راوړلو کې کار کوي نو ګورئ اولني نمبر له موږ راځو کوین ته وګورئ دا سنګل لارجسټ فیمیل ایلنټ وي دا ښځه میږی وي او دا غټه وي او دا صرف یوه وي په غونډه کالونۍ کې ټیک شو دا کار یې څه دی لې ایګز دا انډې راوړي او انشور سروایول دا انډې ولې راوړي دا د سروایول لپاره چې یا مطلب زموږ د سپیشي ختمه نه شي که موږ ختم شو زموږ بچي به بیا مخکې وي او دا نسل به مخکې ځي نو د دې لپاره دا کار کوي ټیک ده دویم نمبر باندې ورکرز دي تاسو ته ما الریډي وویل چې دا هم فیمیلز وي دا فیمیلز وي دا ښځې وي او د دې کارونه څه دي دا فوریجینګ کوي فوریجینګ مطلب دا چې د غونډې کالونۍ لپاره خوراک بندوبست کوي د دې نه علاوه کیرینګ فار ینګ دا چې کوم نوې کوین چې کوم انډې راوړي د هغې نه چې کوم نوې میږي راوځي نو د هغې خیال ساتي او بل دی زموږ سره مینټینینګ کالوني او د کالونۍ هم خیال ساتي چې کوم کار پکې وران وي هغه کوم ځای پکې ګډوډ وي نو هغې خیال ساتي حفاظت یې کوي او بل دی ډیفینډینګ کالوني او که په کالونۍ باندې څوک حمله ممله کوي څه خطره وي ورته نو دوی ډیفینس هم کوي د هغې صحیح ده نو دا د دې کارونه دي بل میلز چې کوم دی نو تاسو ته مو وویل چې آلسو نون ایز ډرونز دې ته ډرونز هم وایي او میټینګ وذ کوین د دې کار څه دی چې دا د دې کوین سره میټینګ کوي د دې سره میلاویږي نو د هغې نه بیا زموږ سره بچي پیدا کېږي ټیک ده که نه د دې نه علاوه چې کوم دی څه سپیشیز څه قسمونه په میږو کې داسې هم دی چې په هغوی کې اډیشنل کاسټس هم وي مطلب نورې قبیلې او نور کردارونه پکې هم وي لکه څنګه مطلب زموږ سره سولجرز پکې وي ګارډ اینډس پکې وي واریر اینډس پکې وي سکاوټس پکې وي نرسز پکې وي خو مطلب په غټه سطح باندې زموږ سره دا درې دي کوین ورکرز او میلز یا ډرونز